لیونو راشئ ګریوانونو کې مو زړونه تنګ دي در سره وزم له دې ښاره بلا ستړی یمه ستړی د خپل ژوندون له باره بلا ستړی یمه زما د ګناه پیټیه خرواره بلا ستړی یمه ستړی د خپل ژوندون لپاره بلا ستړی یمه زما د ګناه پیټیه خرواره بلا ستړی یمه لیونو راشئ ګریوانونو کې مو زړونه تنګ دي در سره ځمه له دې ښاره بلا ستړی یمه د خپل ژوندون لپاره بلا ستړی یمه زما د ګناه پیټیه خرواره د پښتو ژبې حماسي خوږ ژبی اورژبی غیر درباري او له حالاتو آګاه انسان مطیع الله تراب صاحب چې تېره شپه له دې فاني نړۍ څخه وکوچېده یقینا په تلو سره یې هر افغان یا هر پښتون کافي د غم احساس وکړ د ځینې فرهنګ پالو له حاله خبر شو چې حتی لکه ماشومان داسې ورپسې وژړل په خاص ډول لوی فرهنګي شخصیت اسماعیل یون صاحب که وایو په ژوند کې که چا د تراب صاحب ډېر احترام کړی هغه بېشکه چې یون صاحب و که څه هم تراب په ټولنه کې ستایل شوی انسان و خلکو کافي زیاته مینه ورکوله په حکومتي سطحه هم که جمهوریت و که امارت و داسې په لویه سطحه چا خفه کړی نه و خو بس دا چې د ژوند سفر یې پوره شو نو له دې فاني نړۍ څخه وکوچېده دغه غزل د تراب صاحب د ژوند وروستی غزل و چې څه وخت وړاندې په خوست کې د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګربز سره په یو مجلس کې ویلی او ښکاري داسې چې له ژوند نه شکایت بیخي زیات شوی په وروستیو کې چې کله د نارنج ګل مشاعره وشوه د هغې نه وروسته تراب صاحب ته کافي مشکلات هم پیدا شوي خو په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې د تراب صاحب حمایت یې کوو او هغه یې خوندي وساته بهرحال د تراب صاحب یادونه به تل ژوندي وي